یو بل ذهني سوال ته ځواب را پیدا کوو. نو ګورو هغه سوال، او هغه دغه ده چې د زبیر د پلار 5 زامن دي. یعنی یو سړی ده چې هغه 5 زامن لري. مشر زوی فهیم نومیږي، دوهم زوی تمیم، دریم نعیم، څلورم عظیم. نو پوښتنه دا ده چې 5م زوی به یې څه نومیږي، یا د 5م زوی نوم به یې څه شی وي. نو د 5م زوی نوم را پیدا کولو لپاره 20 ثانیې وخت لرو. وخت پوره شو. نو سوال دغه و چې 5م زوی به څه نومیږي. نو 5م زوی زبیر نومیږي، ځکه دا بالکل د اوله جملې کې لیکل شوی چې د زبیر د پلار. نو زبیر هم د دې سړي زوی دی. نو د دې څلور واړو سره سره زبیر 5م زوی دی، او د دې ځواب ده زبیر. اوس د دې سوال د ځواب را پیدا کولو وروسته یو څو ساده او اسانه د پښتو نه انګلیش ترجمه یا د پښتو ټکي چې دي هغه د انګلیش معنا زده کوو. او هغه دی لکه has معنا ده لري، sons زامن، father پلار. نو جمله ده Zubair's father has 5 sons. د زبیر پلار 5 زامن لري. his د هغه، name نوم، first لومړی. The name of his first son is Najib. د هغه لومړی زوی نوم نجیب دی. his د هغه، name نوم، first لومړی. His first son's name is Najib. لومړی زوی نجیب نومیږي. دغه جمله د دې نه مخکې جملې سره ورته ده، خو دا 2 رقم ته ویل کیږي، یا د نور هم څو طریقو باندې ویل کیږي. butcher قصاب، is ده. بختیار is a butcher. بختیار قصاب ده. electrician برقی یا د بجلی کارکوونکی، هغه کس چې د بجلی کار کوي، د بجلی سامانونه جوړوي، د بجلی تارونه لاینونه اچوي، هغه ته electrician ویل کیږي. is ده. امین is an electrician. امین برقی ده یا امین لاندوان ده. شف آشپز یا نایی، یا هغه کس چې په غټو رستورانت یا هوټلونو کې یا ودونو کې ډوډۍ پخوي، هغه ته شف، یا د ډیرو واړو واړو کوچنیو اشپزانو مشر چې هغه ته شف ویل کیږي. is ده. عمر خان is a chef. عمر خان آشپز ده. construction ساختمانی یا د تعمیراتو کار. engineer ماهر یا انجینیر موږ ژبه کې ورته ویل کیږي. is ده. محبوب is a construction engineer. محبوب ساختمانی انجینر ده. carpenter ترکاڼ
یا نجار یا هغه کس چې د لرګي نه ډول ډول شیان جوړوي، کړکۍ، دروازې، ورسۍ، دغه شیان جوړوي. شیرو is a carpenter. شیرو ترکاڼ دی. electrician برقی. farmer دهقان یا بزګر، هغه کس چې پټي کري، باغونو ساتنه کوي، ونو ساتنه کوي. gardener باغوان، د باغ ساتونکی. hair dresser سلمان یا نایی، هغه کس چې د نورو کسانو، نورو خلکو ویښتان سموي، جوړوي، اصلاح کوي. plumber نل جوړونکی یا نل دوان، یا موږ ژبه کې هم پلمبر ورته وایي، چې د تشنابو پایپونه یا پخلنځي پایپونه بند وي یا خراب وي، دا یې جوړوي. و نانوایی یا هغه کس چې کلچې او دغه شانتې خواږه شیان پخوي. میسن خټګر، ګلکار یا د خښتو مستري چې کورونه، دیوالونه، دا شیان چې جوړوي. ټیلر درزي، خیاط. فشرمن کب نیونکی یا ماهیګیر، هغه کس چې ماهیان نیسي په بحر کې، دریابونو کې، ډنډونو کې. ساینټیسټ ساینسپوه، ساینسپوه ته ساینټیسټ ویل کېږي. دا یو څو ساده ورډز او د دوی معنی.